بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ موضوع زموږ د انټرپرسنل سکل فار پروجیکټ منیجر، یعنی د پروجیکټ منیجر انټرپرسنل سکلز یا سافت سکلز هم دې ته موږ ویلی شو. لکه څنګه چې موږ ګورو چې پروجیکټ منیجر هارد سکلز لري، لکه پروجیکټ انیشیشن کوي، سکیجولینګ کوي، ټیکنیکل سکلز یې ورسره، د هغې نه بعد پلانینګ وي، پرابلم سالوینګ سکلز، بجټینګ، ریسک مینجمنټ، ټایم مینجمنټ، پروجیکټ مینجمنټ ټولز. نو همداسې سافت سکل هم لري، یعنی یو ښه پروجیکټ منیجر باید کوم انټرپرسنل سکلز یا سافت سکلز ولري. نو د دې په مورد کې یو دوست د هغې طرف نه یو ریکویسټ شوی و، نو د دې په اړه به مختصر معلومات تاسو ته درکړم. دلته موږ ګورو چې یعنې سافت سکلز یا انټرپرسنل سکلز فار پروجیکټ مینجمنټ هغه څه شی دي. یعنې اول د ټیم بیلډینګ، دویم د ډیسیژن میکینګ. موږ به مخکې سلایډو کې انشاءالله ویژوالایز کړی دی، لکه پیکچرز بعضې ډایګرامز یا پیکچرز هم ورکړي دي چې هغې د طریقه موږ بیا ښه پوهېږو، په زر پرې پوهېږو. نو اول د ټیم بیلډینګ، دویم د ډیسیژن میکینګ، کمیونیکیشن، موټیویشن، لیډرشپ، نیګوشیشن، همداسې انفلوئنسینګ، پولیټیکل اینڈ کلچر اویرنس، ټرسټ بیلډینګ، کنفلیکټ مینجمنټ اینڈ کوچینګ. یعنې یو پروجیکټ منیجر دپاره، یو سکسسفل پروجیکټ منیجر دپاره که نور سکلز وي هم ښه دی او وي به هم، نو دغه 11 یا 10 دانې دلته ذکر شوي دي چې دا ډېر مهم دي. نو دا به موږ ون بای ون لږ شانتې ډیټیل سره مخکې سلایډز کې ووایو. دلته ګورئ موږ اول ټیم بیلډینګ کې دغه کړی، دا یو پیکچر هم ورکړی دی چې دا به ټیم بیلډینګ وکړي. ټول کار داسې نه وي چې یو نفر باندې وکړي یا پروژه تنها د پروجیکټ منیجر دی. Project manager is responsible and accountable for the project closure or the project finishing, but their team should be work with him simultaneously. نو د هغې چې کوم ټیم دی هغه باید پروجیکټ منیجر داسې یو ټیم بیلډینګ وکړي چې کار په ښه توګه باندې اون ټریک مخې ته لاړ شي. دویم د هغې کې هغه باید ښه یو ډیسیژن میکر واوسي، یعنې داسې ونه شي چې هغه په ټوله ورځ په فکر او په تشویش او ذهن مشغول وي. نه، هغه باید ډېر ښه او ډېر فاسټ ډیسیژن میکر وي، ډېر اکیوریټ. همداسې دریم د هغې کې ګورو چې هغه کمیونیکیشن سکلز چې دا بعضې موږ کمیونیکیشن سبجیکټس کې 7 C's وایو یا نور داسې دغه دي. نو چون په دې اړه باندې یو سیپریټ لیکچر هم دی او کتاب دی پې، نو موږ دلته ډیپ کې نه ځو، خو دلته به صرف ایټ ا ګلنس ووایو چې هغه باید ښه کمیونیکیټر وي. نو اول سکلز دی ټیم بیلډینګ، ډیسیژن میکینګ اینډ کمیونیکیشن. څلورم کې ګور هغه باید موټیویټر واوسي، یعنې ښه موټیویشن ورکړي خپل کارمندانو ته. که یو نفر ښه کار کوي نو دا باید هغه موټیویټ کړي، هماغه دلیل ده چې هغه کوم چې ډیزایرډ ګول وي، پري ډیفاینډ ګول وي، هغه ډېر په ښه توګه باندې لاسته راځي. ایز ویل ایز پنځم کې ګورو چې هغه باید ښه لیډر واوسي، یعنې لیډرشپ رول دلته هغه لیډرشپ رول هم پلی کوي او لیډرشپ کوالټیز نه خبر واوسي او امپلیمنټ یې کړي. یا سټایل آف منیجمنټ چې کوم د هغې دی، موږ دا لیډرشپ چون یو بل مضمون دی، اټوکراټ، ډیموکراټ دی او نور بیروکراټ دی، رقم سټایلزونه دي. نو زموږ موضوع دلته مشخصه لیډرشپ نه ده چې دوی باندې ډیپ لاړ شو، خو سافت سکلز د پروجیکټ منیجر دپاره یو دا هم ضروري ده چې هغه باید ښه لیډرشپ سکلز ولري. همداسې نیګوشیشن، یعنې د کوم شي مورد باندې څه غواړي څه ووایي، ډېر ښه باید مخې ته لاړ شي. اووم کې ګور هغه انفلوئنسر وي،
ښه یعنې د هغې خبره تاثیرګذاره وي چا باندې یو خبره وکړي نو د هغې خبرې نه څوک تېر نه شي یعنې خبرې تاثیر ولري لکه زموږ او ستاسو په کلتور کې خو داسې دغه دی چې که یو ملا یوه خبره وکړي نو هغه ډېر تاثیر لري نسبت د یو عام سړي نه همداسې هر ارګنایزیشن هر ملک خپل ځان ته یو کلتور او دغه لري بعضې خاص کوالټي دي یو چا کې چې هغه هیڅ پوزیشن نه لري مګر د هغې خبره تاثیرګذار لري پولیټیکل اینډ کلچرل اویرنس یعنې دا باید پوه اوسي چې سیاسي یا کلچرل اویرنس ورلډ واید څه ټرند روان دی همداسې ټرسټ بلډینګ باید دا جوړ کړي خپل کارمندانو سره لسم کې راځو موږ ګورو دا باید کنفلیکټ مینجمنټ باندې ښه پوه اوسئ دا کنفلیکټ مینجمنټ یو بیل دغه دی انشاءالله دې کې زه سرټیفیکیشن هم لرم د برلین جرمني نه دې مورد کې د چا مشخصه دغه پکار وي میسج به وکړي زه به ورته نورې ویډیوګانې هم جوړ کړم سپیسیفیک آن کنفلیکټ مینجمنټ او دا باید دوه نفرو منځ کې یا د دوه ګروپس یا ټیمز منځ کې څه کنفلیکټ ارایزز وي هغه باید په ښه توګه باندې منځله ویسي او مشکل حل کړي as well as ښه کوچینګ یعنې ښه کوچ واوسي خپلو نفرو ته د پروجیکټ ټیم ته ولې چې at the end of the day همدغه کارمندان دي همدا د دې ټیم دی یا ګروپ دی چې دوی د پری ډیزایرډ ګول یا پری ډیفاینډ ګول لاسته راوړي خدای دې وکړي چې دغه لیکچر نه تاسو څه اخیستی وي که تاسو د بزنس په اړه یا د پروجیکټ مینجمنټ په اړه یا د هر بزنس سبجیکټ په اړه باندې نور لیکچرز غواړئ نو خپل میسیجونه مو کړئ ویډیو سره لایک او شیر ضرور کړئ چې نور خلکو ته هم د دې فایده ورسیږي مننه